بسم الله الرحمن الرحیم د شپږم کلاس جنرال ساینس د دویم چپټر چې کوم دی ریپروډکشن ان پلانټس هغه مونږ ایکسرسایز ته رسولی دی. شارټ کوېسچنز دي، نن مختصر سوالونه دي، د هغو جوابونه ما لیکلي دي په اسانو الفاظو کې ستاسو دپاره. راځئ چې اوس دا ووایو. نمبر 1 کوېسچن دوی لیکلی دی او دا شارټ کوېسچن چې کوم دي دا سی نمبر سیکشن دی په دې کتاب کې. ډیفرنشیټ بټوین سیکشوال اینډ ای سیکشوال ریپروډکشن. ډیفرنشیټ وایي فرق وکړه بټوین په منځ کې سیکشوال د جنسي اینډ ای سیکشوال د غیر جنسي تولید په منځ کې فرق وکړه. نو دا خبره ډېره زیاته اسانه ده. د یو طرف ته مونږ سیکشوال ولیکو، د بل طرف ته به ای سیکشوال ولیکو، نو دا په منځ کې فرق راشي. نمبر 1 دا اوس زه لیکم چې سیکشوال څه ته وایي، دا ما لیکلی دی ستاسو لپاره. نو سیکشوال ریپروډکشن انوالز د فیوژن اف میل اینډ فیمیل ګیمیټس. په سیکشوال ریپروډکشن کې یا په جنسي تولید کې زموږ سره شامل دي، انوالز مطلب دا دی شامل دي پکې د فیوژن رایوځای کېدل اف میل د نارینه اینډ فیمیل او د زنانه ګیمیټس خلیې. بس خبره ډېره اسانه ده، په دې باندې مخکې هم شوې ده چې جنسي تولید هغه دی چې په دې کې د نارینه او د زنانه خلیې فیوژن کېږي، رایوځای کېږي. بیا داسې وایي چې یو دغه دا شو په سیکشوال ریپروډکشن کې دا شو. اوس ای سیکشوال ریپروډکشن کې د بل طرف ته وګورئ، په دې کې ما لیکلي چې ای سیکشوال ریپروډکشن involves formation of new plants from vegetative parts like root, stem and leaves. زمونږ سره چې کوم asexual reproduction دی نو په دې کې زمونږ سره شامل دي formation of new plants، په دې کې نوي بوټي جوړیږي from vegetative parts. د هغه حصو نه چې هغه ګل حصه نه وي هغه ته vegetative parts مونږ ویو، لکه ژړلې دي، روټ، سټیم تنه ده، اینډ لیوز او پاڼې. د پاڼو نه د ژړلو نه یا د تنې نه چې کوم بوټی کېږي او د نارینه او د زنانه خلیې پکې نه رایوځای کېږي، دغه ته سیکشوال ریپروډکشن وایي، غیر جنسي تولید ورته وایي. په سیکشوال ریپروډکشن کې بل دا دی چې اټ ټیک پلیس ان فلاورز، دا په ګلونو کې کېږي، لکه دا په ګل کې کېږي. نو دا نارینه او زنانه خلیې چې کوم دی دا خو په ګل کې به بوټي کېږي. نو دا بل فرق شو. دا بل چې دی دا په ویجیټیټیو پارټس کې کېږي، زموږ سره صحیح ده، لکه په ګل کې نه کېږي. نو دا فرق شو. کوېسچن نمبر 2 دوی ورکړی دی، وایي وای ډو ارګانیزم ریپروډیوس، سالرونکي خپل نسل ولې زیاتوي؟ واټ ویل هیپن، څه به وشي اف ا ګروپ اف ارګانیزم از انیبل ټو ریپروډیوس، که چېرته د سالرونکي یو ګروپ داسې چې هغه خپل نسل پیدا نه کړي نو څه به وشي؟ د دې انسر ما داسې لیکلی دی چې که چېرته د سالرونکو یو ګروپ او هغه خپل نسل پیدا نه کړي نو څه به وشي؟ نو جواب یې دا دی د دې لپاره ارګانیزم ریپروډیوس، سالرونکي خپل نسل پیدا کوي ان اډر ټو مینټین اټس کاینډ، د دې لپاره ټو مینټین چې برقرار وساتي اټس کاینډ خپل قسمونه، خپل نسل جاري وساتي. د دې لپاره دوی څه کوي؟ دوی خپل نسل زیاتوي، ریپروډکشن کوي. نو ریپروډیوس ان اډر د پاره دی ټو مینټین چې برقرار وساتي اټس کاینډ د ځان په شانتي، د ځان په شانتي نسل چې دی برقرار وساتي. د دې لپاره دوی څه کوي؟ د سالرونکي خپل نسل زیاتوي. نو اولنۍ حصې جواب یې دا شو. د دویمې حصې دا وایي چې کله که سالرونکي خپل ځان نه زیاتوي نو څه چل به کېږي؟ اف ا ګروپ اف ارګانیزم فیل ټو ریپروډیوس، که چېرته یو سالرونکو یو ګروپ داسې چې هغه ناکامه شي په دې خبره کې چې ټو ریپروډیوس چې خپل نسل پیدا کړي، دی ویل ډسپیر نو فرام د ارت، نو هغه به د ځمکې نه ورک شي، ختم به شي، نسل به یې ختم شي که نه. نو دغه ځای پورې دا دویم سوال شو.